د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي زه مجبوره یم چې خپل تاکتیکونه بدل کړم ځکه د طالبانو پر وړاندې نورې جګړې ته دوام نشم ورکولی. احمد مسعود وایي هیڅ حکومت د ملي مقاومت جبهې ملاتړ نه دی کړی او تر اوسه یې د جبهې سره هیڅ مرسته هم نه ده شوې، نو موږ نشو کولی چې د طالبانو پر وړاندې جګړې ته دوام ورکړو. نو غواړم چې خپل تاکتیک بدل کړم او زه د مقاومتیانو سره ژمنه کوم چې تاسو به خپل هدف ته ورسیږئ. او دا یې هم ویلي که طالبان د خبرو له لارې مشکل حل کوي نو موږ آماده یو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. په پنجشیر کې د طالبانو د اپوزیسیون مشر وویل افغان ولس ته د طالبانو پر وړاندې د مقاومت لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري، خو تر اوسه هیڅ دولت له مخالفینو سره مرسته نه ده کړې. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په پنجشیر کې د طالبانو د مخالفې ډلې مشر احمد مسعود د انډیا ایکسپریس ورځپاڼې ته ویلي چې افغان ولس چمتو دی چې د طالبانو سره پر وړاندې وجنګیږي، خو افغان ولس بیا یو غږ پورته کړی چې نور په افغانستان کې جګړه نه غواړي او طالبانو حکومت یې په سر سترګو منلی دی. هغه ویل هیڅ حکومت هیڅکله د افغانستان ملي مقاومت جبهې چې د خلکو په ملاتړ له طالبانو سره جګړه کوي ملاتړ یې نه دی کړی. احمد مسعود زیاته کړه د مقاومت جبهې تخصص افرادي ځواک او عسکر نه لري خو امکانات نه لري. مسعود سکال په ایران کې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقي سره خپلې لیدنې جزئیات په ډاګه کړل او ویل چې په دې کتنه کې متقي هغه ته د طالبانو په حکومت کې د موقف وړاندیز کړی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ په دې مهال چمتو کړی خبر د الله په امان تر بیا ښې چارې.